الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من أرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دين اسلام ډیرو قدرمنو خوږو او عزتمندو ورونو، د تیرو خطباتنا سلسله واره دا موضوع شروع و چې یو ځوان په ځوانۍ کې کم کارونه وکړي چې هغه کمال ته ورسیږي او د هغه ټول ژوند کمالي وګرځي. یوازې ځوان نه بلکې دا امور د ټولو انسانانو دي چې قرآن او سنت موږ ته راهنمایي کړې ده چې کله یو انسان د دې کارونو لحاظ وساتي د هغې نه یو کمالي انسان جوړیږي، یو غوره انسان جوړیږي، یو بهترین انسان جوړیږي چې د هغه ژوند د خیرونو او رحمتونو او برکتونو نه ډکیږي. په دې سلسله کې یو څو امور مخکې ذکر شوي چې د هغې په وجه انسان اعلی کمالات حاصلوي. یو با د الله په فضل او توفیق سره په دې خطبه کې د خپل قاصر ذهن مطابق ذکر کو. هغه د خیر په مجلسونو کې شرکت ده. د خیر مجلسونه د جنت هغه ښکلې او بهترین باغچې دي چې انسان هغې ته داخل شي
د انسان په هغې کې سر وکړي د هغه په ایمان کې ښکلا پیدا شي ایمان کې زیادت پیدا شي د هغه زړه کې د دین جذبه پیدا شي د هغه توجه آخرت ته پیدا شي د هغه په زړونو کې د ګناهونو نه نفرت پیدا شي د هغه په زړه کې د الله یره پیدا شي د هغه د زړه نه حسد او کینه او بغض او عداوت اوزي د مسلمان سره د مینې او محبت او اخوت او الفت فضا د هغه په زړه باندې قائم شي دغه وجه ده چې الله رب العالمین ټولو بندگانو ته وایي چې اے بندگانو که تاسو ملګرتوب کوئ نو د نیکانو خلقو سره وکئ او د هغوی په مجلسونو کې کښېنئ بلکې الله خپل حبیب تم فرمایي ای زما حبیبه د داسې نیکانو خلقو مجلس مه پرېږده او دا د خپل مجلس نه مه شړه کم خلق چې د الله ذکر کوي الله سبعی او بیګایي رابلي او صرف د الله رضا او د الله مخ اراده کوي ستا توجه دې د دې مجلسونو نه علاوه بل مجلس ته وانه هغه مجلس چې څوک د خواهش تابع دی د هغه زړه غافله دی د هغه هر کار د تجاوز نه ډک دی داسې خلکو مجلس کې مه کښېنه بلکې د نیکانو خلکو مجلس کې کښېنه د تاریخ صفحاتو ته چې موږ او تاسو نظر واچو څومره انسانان چې اعلی کمال ته رسېدلي دي اعلی اعزاز او شرف حاصل کړی د دین امامان ګرځېدلي دي د الله د دین دپاره یې ښکلې قربانیانې ورکړي دي د هغې بنیاد دا دی چې د خیر یو مجلس ته حاضر شوی هلته زړه دین ته مایل شوی علم ته مایل شوی خیر ته مایل شوی د هغې د وجې نه الله رب العالمین په هغه کې یو انقلاب او بدلون اچولی ځکه خو موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو قوم په داسې مجلس کې کښېني چې هغې د الله ذکر کوي هغې ته ناشنا عزتونه او شرفونه ورکولی شي فرمائي من جلس مجلسا يذكرون ما من رجل يجلس مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده كلج يو قوم دا قومنا يوم مجلس كرا جمشي اغا مجلس په بل بنیاد باندې نه اغا مجلس صرف د الله ذکر د الله حمد و ثنا د الله بڑائی بیانوي دی قوم ته الله سلور عزتنا سلور شرفنا سلور ښکلاوې ورکوي چې هر یو د دنیا د اعلی عزتونو نه بهتر یو دا دی چې الله رب العالمین د دغې بندګانو تذکره په ملای اعلی د ملایکو کې کوي چې وګورئ زما بهترین بندګان دي چې د خیر یو مجلس کې راجمع شوي دي بل مقصد یې نشته صرف د الله ذکر کوي د الله حمد و ثنا او د الله بړایي بیانوي د الله په دین باندې ځان پوه کوي دغه قوم باندې د الله د طرف نه رحمتونه نازلېږي د دوی زړونه د سکون او اطمینان نه ډکېږي او د دې نه غیر چاپېر ملایکې کښېني تاسو به تجربه کړي که انسان د یو لهو لعب او د فسق و فجور او د ساعتېرۍ مجلس له لاړ شي یو څو منټه چې مجلس کې ناست یو نشئ خو چې د دې مجلس نه پاسې په زړه یې خفګانې په زړه یې پریشاني زړه یې تنګي خو کله چې د دین یو مجلس کې کښېني اوږد مجلس وشي دې مجلس کې سړی لږ تنګ شي خو چې دا مجلس
پراخیږي مجلس چې دی خوریږي د انسان زړه ته یو غیبي سکون او اطمینان راځي یو خوشحالي راځي یو غیبي خوشحالي دی په زړه کې محسوس کوي دا د دې مجلسونو برکت دی چې څوک د خیر په مجلس کې کېناست هغې ته دا عزت او شرف ورکولی شي بلکې حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې یو قوم د قومونو نه راجم شي د الله رب العالمین ذکر کوي د الله دین بیانوي د خیر په بنیاد باندې راجم شي د الله د طرف نه اسمان نه یو اعلان کوونکی دوی ته اعلان وکړي چې قوموا قد غفرت لكم وابدلت سیئاتکم حسنات وبل روایت کی قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات اے زما بندگانو مجلس ختم شو خود دې د نیکیو نه ډکه شوه دا د رب کائنات خصوصي عفو ده چې په دې کې د بل چا د الله رب العالمین سره هیڅ په هیڅ صفت کې څوک شریک نشته خو د دې هیڅ مثال د دنیا په بادشاهتونو کې نه لیدل کېږي دغه وجه ده چې نیکان او صالحین بندگان چې نیکی ته رسېدلي دي صلاح ته رسېدلي دي هغوی د خیر په مجلسونو باندې رسېدلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواخله د دین امامانو د خیر د مجلسونو ارمانونه کړي دي چې کاش چې موږ د خیر په مجلسونو کې شریک شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که زه د داسې یو قوم سره مجلس وکړم چې هغوی د سحر د لمانځه نه وروسته تر لمر د راختلو پورې د الله ذکر کوي او دې مجلس کې زه کښېنم احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل علیه السلام دا یو مجلس چې یو ګنټه ټیم لري یو ګنټه ټیم دی خدا ماته د دې نه بهتر دي چې 4 عربي غلامان زه آزاد کړم یو غلام آزادولو د ثواب دا دی چې انسان یو غلام آزاد کی الله د دې یو غلام په وجه د هر اندام د جهنم د اور نه خلاصوي هر اندام د جهنم السرور په یو مجلس باندې د هغې ثواب بهتر دی د یو غلام حد اقل د نن سبا ټیم د پیسو مطابق یو 3 लाख روپۍ جوړېږي د یو غلام قیمت د 15 लाख روپۍ د هغه صدقه کول هغه د الله په نوم خرج کول او یو ګنټه مجلس د خیر مجلس د هغې نه بهتر دی او دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وینا ده د یو عالم خبره نه ده دا د یو بل عام انسان خبره نه ده دا د امام الانبیا خبره ده چې دا یو مجلس چې قیمت یې 15 लाख روپۍ جوړېږي دا 15 लाख روپو والا ګټه دومره غوره نه ده لکه دا یو مجلس ځکه د یو مجلس په دا هغه مجلسونه دي د خیر مجلسونه که هغه د قرآن درس دی که هغه د احادیثو درس دی که هغه د وعظ مجلس دی که هغه د جمعې خطبه ده که هغه نور د خیر مجلسونه دي رب کائنات ملائکة الکرام باندې په دې مجلسونو فخر کوي معاویه رضی الله تعالی عنه فرمای و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته راووته په داسې حالت کې چې موږ د الله ذکر ته ناستو د اسلام نعمت د اسلام شکریه مو ادا کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راووته او وی فرمایل چې ای زما ملګرو تاسو دلته څه شي کېنولی یئ وی موږ ورته وویله چې یا رسول الله موږ بل څه شي نه یو کېنولي موږ د الله ذکر کوو او د اسلام د دې نعمت شکریه ادا کوو د الله نبی ویل سبحان الله ستاسو دې په الله قسم وي چې بل شي نه یې کېنولي دې خبرې کېنولي
من ورته ویل چې او د الله رسول زمونږ دی په الله قسم وي چې د دې مقصد دپاره راجمع شوي نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل قسم په الله ما تاسو له په دې وجه قسم در نه کو چې زما ګنې په تاسو شک دی چې تاسو دروغ ویوئ ما په دې وجه قسم در کو چې الله جبریل علیه السلام ما ته راولېږو او راته ویې ویل چې زه په دغې خلکو باندې د اسمان په ملایکو باندې فخر کوم نو ما تاسو له ځکه قسم درکړه چې زه تاسو نه معلوم کوم چې تاسو کم یو عمل را جمع کړی وای چې د اسمانونو د ځمکو مالک ستاسو په مجلس باندې فخر کوي او په معمولی خلکو په مخلوق فخر نه کوي بلکې په هغې ملایکو باندې فخر کوي کم ملایک چې د الله په عبادت کې مشغول دي دا هغه ښکلي مجالس دي زما خوږو وروڼو چې د اسمان ملایکو باندې د اسمانونو رب فخر کوي چې وګوره زما بندگان د خیر مجلس را جمع کړي دي د دین ډیره د اعزاز او شرف یو خبره دا هم ده چې ملایکې د رب کائنات اسمان کې د الله د ښکلې بندګي پرېږدي هغې نه ورته دا عبادت ښکلی ښکاري چې دې مجلس کې شرکت وکړي هغه بندګي د رب کائنات پرېږدي او د خیر په مجلسونو کې شریکېږي امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله یو حدیث نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رب العالمین ملائکې دي چې هغوی د خیر مجلسونو پسې ګرځي دی چې ځمکه کې چېرته د دین یو مجلس وي د قرآن درس وي د حدیث درس وي د وعظ مجلس وي یا د جمعې خطبه خو د ټولو نه بهترین مجلس دی ډېر بهترین ځکه د دې تذکره خو الله قرآن کې کړې ده فاسعوا الی ذکر الله نو ملائکې چې چېرته د خیر مجلس ویني نورو ملائکو ته آواز وکړي هلمو الی بغیتکم ملائکو تاسو چې اسمان نه کوم مقصد پسې راغلي وئ هغه مجلس دلته تیار شوی دی راځئ چې کښېنو دا ملائکې د الله هغه اعلی عبودیت کې مشغول دي خو هغه پرېږدي او دې مجلس له راشي ځکه دې مجلس کې شرکت معلومیږي چې د هغې عبادتونو نه د هغې مقام نه اوچت دی ځکه الله په دې باندې مکلف کړي دي او هغوی دې مجلس ته راځي دی مجلس نه ګیر چاپیر کینی تر دې پورې چې دوی د خپلې وزرې د دې نه تاو کړي چې اسمانونو ته ورسېږي مجلس چې ختم شي د ملائکې د رب کائنات وړاندې ته حاضري ورکړي الله ته پوښتنه وکړي چې ای زما ملایکو تاسو چېرته تللي وئ ملائکه ورته وایي رب العالمین په ځمکه کې ستا بندگان را جمع شوي ستا حمد و ثنا ستا بړایي بیانوله هر دې سره ناست الله ته پوښتنه وکړي چې دې بندگانو زه لیدلی وم چې زما حمد و ثنا او زما بړایي بیانوله وایي نه یې ویې لیدلی یا الله وایي که ما چېرته وویني وایي بیا خو به ستا ډېره زیاته حمد و ثنا بیانوي وی ای ملائکو دی څه دعا غوښتله دا زمانه یې څه مطلب و څه سوال و هغه وایي ربه ستا نه د جنت دعا غوښتله الله دې پوښتنه وکړي وایي چې ملائکو دی جنت لیدلی و چې د جنت دعا یې غوښتله وایي نه وایي که جنت وویني د جنت نعمتونه وویني د جنت نهرونه او د هغې حورې او غلمان او نعمتونه وویني بیا وایي بیا خو به یې ډېره مطالبه کوي بیا دې الله پوښتنه وکړي چې تاسو د څه شي د دې څه شي نه یې پناه غوښتله ملایکې ورته وایي الله د جهنم نه یې پناه غوښتله الله ته پوښتنه وکړي چې دوی جهنم لیدلی او د جهنم ورونه ته د هغې نه پناه غواړي الله رب العالمین دی ملائکو ته وایي ای زما ملائکو ګواه شئ چې دې قوم نه زه راضي یم کوم سوال چې دوی د جنت کو ما دوی له جنت ورکو او دوی د جهنم نه پناه غوښتله ما د جهنم نه محفوظ کړل سبحان الله یو مجلس
او د هغې کفاره جنت ګټل. لکه څنګه چې یو حدیث کې همداسې راځي چې غنیمت مجالس الذکر الجنه. هر مجلس، هر یو بازار کې، هر یو مارکیټ کې، هر یو تجارت کې خپله ګټه وي، خو د ذکر مجالس، د خیر مجلسونه، د دین مجلسونو ګټه دا ده چې تا ته به جنت ملاویږي. دا حدیث د هغې دپاره قوي دلیل دی. هغه ګټه به تا ته ملاویږي د جنت، هغه ځمکه به تا ته ملاویږي چې د هغې یو کوړه د ټولې دنیا نه بهتره دی. لموضع صوت فی الجنه خیر من الدنیا وما فیها. هغه نعمتونه به تا ته ملاویږي که د دنیا د ټولو نه یو مصیبت زده انسان راوستلی شي او د جنت د نعمتونو نه یو نعمت ورکړی شي، د دل او دماغو نه به ټول غمونه، کړاوونه، پریشانۍ، خفګانونه ختم شي. دنه چې پوښتنه وشي چې فلانیه تا چېرته په ژوند کې غم لیدلی، کړاو دې لیدلی، پریشاني دې لیدلې ده؟ دا به وایي نه مې ده لیدلې یا الله. ولې به یې نه یې لیدلې؟ خو د جنت یو نعمت کې دومره مزه ده چې هغه د دل او دماغو نه ټول غمونه ختم کړل، ټولې پریشانۍ یې ترې ختمې کړې، او د جهنم نه مې محفوظ کړل. ملائکة الکرام عرض وکړي چې رب العالمین په دې مجلس کې یو کس و، هغه د مجلس نه مقصدي راغلی نه و، د چا د ملګرتوب د وجې نه راغلی و، چا سره یې کار و د هغې د وجې نه راغلی و، هسې د مجلس باندې تېرېده، دې مجلس ته راتاو شو. هغه له دې هم جهنم ورکه او هغه له دې هم جنت ورکه او د جهنم نه دې محفوظ کو. الله وفرمایي هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. دا دومره بهترین قوم دی چې د دوی ملګری هما بدبخته نه دی. هغه له مې جنت ورکه او د جهنم نه مې محفوظ. شیخ ابن عصیم رحمه الله هغه یو ځل هغه به په درسونه کول، خاص د دې حج په موقع کې به په دې حرم مکې کې درس کو. یو ځل هغه درس کو، د درس کې د هغه قانون دا و په دې درس کې چې درس به وکړو، یو شاګرد به پاسه وپاسېږه. ما څه وویل چې کوم به داسې غافله غونته کې ناست و، هغه به پاسه چې د درس ته متوجه شي، ګوري چې یو سړی په دې درس کې ناست دی، ناشنا ورته معلوم شو، دلته پاسېږه. ما څه وویل؟ هغه ډېر جید عالم و، ډېر جوور د فقاهت درس به یې کوو، عام خلک په هغې نه پوهېدل. هغه چې پاسېده جواب یې ورکویل جناب زه ستا په درس نه پوهېږم، ستا په دې علمي نکتو باندې زه نه پوهېږم. نو شیخ له غوسه وراله، ویل بیا ولې راغلی دلته ناست دی؟ وایي ما دې سړیو ته جواب ورکړه، وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک ارشاد اورېدلی دی چې هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. دا داسې بهترین قوم دی چې د دوی ملګری هم بد نه دی. په درس خو دې نه پوهېږم، خو دې ملګرتوب د وجې نه دلته ناست یم. شیخ رحمه الله باندې دې خبرې ډېر سخت اثر وکړو، په ژړا شو. وایي ما اراده لرله چې تا ته تعلیم درکړم، تا ما ته تعلیم راکړو. موږ خو اوس پوه شو چې یقینا دا زموږ مجلس داسې د عزت او شرف مجلس دی چې سید الاولین والآخرین د دې مجلس مبارکې فرمایلی دي چې د مجلس مقصدي ملګري خو پرېږده، اصل چې څوک دې څه کې شرکت دی دا هم بدبخته نه دی. هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. یو د خیر مجلس ته حاضرېدل د انسان ټوله زندگی بدله. یو د خیر مجلس ته حاضرېدل. بلکې موږ مخکې دا خبره عرض وکړه، دا څومره چې د دین امامان دي، د عظیم شخصیتونه دي، لوی علما دي، مفتیان دي، وعاظ دي، خطبا دي، د دې کمال ته د دې د وجې نه رسېدلي دي چې د خیر یو مجلس ته حاضر شوي دي. هغې کې یوه خبره شوې ده، هغه د دې زړه ته کوزه شوې ده او توجه یې دې طرف ته راګرځېدلې ده. وروسته یې بیا ډېر محنت او خواري کړی دی، خو بنیاد یو د خیر مجلس دی. امام ذهبی رحمه الله په سیر و اعلام النبلا کې واقعا نقل کوي، یو کس و چې هغې به دا سندرې
ویلې او سندرې به بیانولې خلکو ته چې د هغې نوم زازان دې په کوفه کې د فسق و فجور د ټنګ ټکور د سندرو یو مجلس یې لګولی دی او د دې ډېر ښکلی اواز و هغې همداسې وکړل چې دا مجلس قائم دی او خلک په ډېر شوق کې د هغې سره ناست دي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دې مجلس باندې تېرېده دې مجلس کې چې واورېده چې یو ښکلی اواز د دې مجلس نه راخېږي خو اواز د فسق و فجور دی اواز د الله د نافرمانۍ دی اواز د بېدینۍ دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغې ارمان وکړو ویل څومره ښکلی اواز دی کاش چې په قرآن کریم کې خرچ کړی وی زازان هغه واورېده چې عبدالله ابن مسعود یو خبره وکړه خو ده وانه اورېدله ده پوښتنه وکړه چې عبدالله ابن مسعود څه وویل چا ورته وویله چې وویله چې څومره ښکلی اواز الله ورکړی دی خو کاش چې د دې اواز ښکلی د قرآن کریم په انداز استعمال کړی وی د قرآن په ویلو کې دا اواز ښکاره کړی څومره به ښه وی یو خبره وه د زازان ټوله زندګي یې بدله کړه د هغه په زړه د یو خبرې اثر وکړو چې رښتیا الله د اواز د ښکلا نعمت راکړی دا نعمت ولې د الله خلاف خرج کوم ولې د الله په غضب کې خرج کوم په کار دا ده چې دا آواز زه د الله په بندګۍ کې خرج کوم همدغه وخت نه د فسق و فجور د مجلس نه توبه ویستله د عبدالله بن مسعود شاګرد جوړ شو عبدالله بن مسعود نه قرآن وویله د قرآن جلیل القدر قاري او جلیل القدر مفسر جوړ شو د هغه اقوال په تفسیرونو کې لکه د لمر ځلانده دي تاسو وګورئ د ډمچورۍ مجلس څنګه قرآن په مجلس بدل شو د فسق و فجور زندگی څنګه په طاعت باندې بدل شو سندرې څنګه د الله په طاعت بدل شي دا د یو مجلس د حاضرۍ وجه یو مجلس د انسان زندگی بدل امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې یوه واقعه راوړې وه د ضماد په نوم باندې یو سړی و چې هغه سره د دې جنون دمو د لیونتوب دمو هغه تاریخ وایي معنی د دماغو کې کوم باد چې اونخلي هغې نه سړي دماغ خراب شو ګډې وډې وایي دا راغلی و خلکو د الله د نبي په باره کې ویل چې دا لیونی دی نو دې داسې ارمان وکړه چې ما سره خو د لیونتوب دم دی کاش چې زه دم کړمه نو د دې دم په وجه به د ده لیونتوب ختم شي یو انسان ته به زما د لاس نه خیر ورسي دې زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه شروع کړه اخر یې ورسره ملاقات وکړه ورته ویل چې جناب ته خفه کېږه ما سره د لیونتوب دم دی زه به تا دم کړمه ټیک به شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د ښایسته اخلاقو مظاهره وکړه او یو نیک مجلس یې ورسره وکړه یو ښکلی مجلس دا خطبة الحاجة وتورث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له دي كلمات دي يوم مجلس بها غبان دي أسروك دا كلمات خخشو بالأعد علي هؤلاء الكلمات يوزري بيا الشروك له هغه په ده باندې اثر وکړل دې ته خلک لیونتوب وایي ویل او دې کلماتو ته د وجې نه ما ته خلک لیونی وایي هغه اسلام راوړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وګورئ تاسو یو مجلس کې حاضري د یو مجلس په وجه باندې د هغه ټوله زندگی بدله شوه هغه کفر او شرک ختم شو اسلام باندې مشرف شو او د اسلام عزت او شرف حاصل او دې کې موږ ته دا درس هم حاصل دی چې دنیا کې څومره تا د حق چغه اوچتوله دومره به تا پسې بدترینې خبرې کېږي
که سید قرآن او سنت آواز دې کوو نو د خلق دنیا کې د خلق د دې خلاف کوي د حق مخالف دي لیونی به هم درته وایي بېدینه به هم درته وایي خارجي به هم درته وایي فاسق فاجر به هم درته وایي یقیني چې دا خلکو ته لیونتوب ښکاري چې هلکه خلق په دې دین باندې مال ګټي دنیا ګټي خلکو ته تجارت جوړ کړی دی ته خو سوچه لیونی یې چې د الله دپاره یې بیانومه دا د خلکو په ذهن کې لیونتوب ښکاري زما قدرمنو عزتمندو ورونو هر وخت د اوقاتو نه چې تاسو واخلئ یو مجلس هغه چې کېږي دنیا کې نو د هغې په یو مجلس کې د انسان کې ډېر تغییر او بدلون راځي او هغه ناروا خبرې د انسان د دماغو نه وځي په دې وجه باندې زما خوږو ځوانانو ورونو که ستاسو کار روزګار د خیر د مجلس د وجې نه 1 ګنټه بند شي نیمه ګنټه بند شي خیر دی تاسو به د جنت په باغچو کې اوسریږئ تاسو به د 4 غلامانو د آزادولو په مقدار باندې ګټه وکئ تاسو به جنت په ګټه کې وګټئ تاسو به د جهنم نه نجات حاصل کئ تاسو به د بدبختۍ نه خلاص شئ او دغه غیرتمند ذات د پاره چې دی د خپل کار روزګار کم ټیم ورکه دا ضایع کېږي نه هغه ډېر غیرت والا ذات دی د دې برکت به درله رسته واچوي زما خوږو قدرمنو مشرانو وروڼو د خپلو بچو په باره کې چې څنګه د دنیا د دې رزق کوشش کوئ شپه او ورځ په ځان یو کړې ده سحر وځئ او ماښام ناوخته راځئ چې بچو له رزق پیدا کړم بچو کپړې پیدا کړم د بچو روحاني رزق انتظام هم وکړه هغه دا دی د خیر مجلس ته راوله د خیر مجلس ته تر څو چې توجه الله ته پیدا شي آخرت ته پیدا شي د فسق و فجور نه توبه وباسي او د ټولو نارواو نه توبه وباسي زما قدرمنو مشرانو که بچو ته کروڑونه سرمایه پرېږدئ خو بچي ته د خیر د مجلس سره اشنا کړي نه وي په فسق و فجور سر وي په نشو تماشو سر وي د بېدینۍ شکار وي ستا د کروڑونو سرمایه په لږ وخت کې ختمولی شي خو که بچیان دي فقیران هم پرېښودل فقیران خو تا وله دین ورکړ د خیر د مجلسونو نه عادت کړل د نشو تماشو نه دې محفوظ وساتل ښایسته لار دې ورته ورښودله که فقیران پرېښودل شو که نه فقیران الله رب العالمین به د هغوی غیبي انتظام کوي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د ژوند په آخرنۍ لحظاتو کې د هغه بچیانو ډېر هغه وله مخې ته راوستلی شو په دې وجه باندې چې عمر بن عبدالعزیز ډېر د انصاف حکومت کو د حرامو نه سم ځان ساته د فقر او د ټول اسلامي دنیا بادشاه دی خلیفه دی او دی د فقر او مسکنت په حالت کې وفات کېږي بچیان دي او نابالغه بچیان دي 1 روپۍ هم ورسره نشته هغې ته راوستلی شو چې دغه حال دی ستا د بچو موږ درته ویله چې څه ناڅه د ځان دپاره د دې بچو دپاره ذخیره اندوزي کوه او تا نه کوله هغې چې دا حالت ولیدې یقینا چې پریشانه شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې خو یې فرمایل چې بچیانو صحیح ده چې ما تاسو له مال او دولت ګټلی نه دی تاسو به یو د 2 انسانانو نه جوړېږئ اما ان تکونو صالحین فالله یتولی الصالحین که نیکان جوړ شئ د الله د عبادت او بندګۍ سره تعلق الله به م انتظام کوي او که فاسقان فاجران شو نو زه داسې نه کوم چې تاسو سره د مرګ نه وروستو په فسق و فجور کې شریک شم چې ما ګټلې دنیا او تاسو په هغې فسق و فجور کوئ همدې کلماتو باندې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو دا راوي ذکر کوي وایي قسم په الله هغه فقیرانو له الله داسې مال ورکړو چې یو بچي د عمر بن عبدالعزیز به د جهاد فی سبیل الله کې په سونو آسونه چنده جمع کوله چې دا زما د طرف نه چنده د نن پلانې لښکر تیاریږي زما د طرف نه دا چنده واخلئ
زمون شوق او مینه خدا ده چې بچو له خوراک سکاک لباس ښه تیار کو دا هم یو ضرورت دی په پلار مور او پلار د بچو دا حق دی خو لیکن دا دویمه سرمایه د دې سره هم تیاره کړئ چې هغه د خیر مجلسونو ته یې راولئ د خیر مجلسونو نه یې سیراب کوئ د جنت په دې باغچو کې وڅروئ تر څو چې هغوی توجه د الله دین ته پیدا شي او د هغې ټوله زندګي سره سبز او شاداب شي رب العالمین دې زمونږ او ستاسو مینه د خیر د مجلسونو نه سره پیدا کی او الله رب العالمین دې زمونږ مجلسونه د خیر وګرځوي الله دې مونږ او تاسو د قرآن او سنت د مجلسونو پتنګان جوړ کړي الله دې په قرآن او سنت فهم راکړي او رب العالمین په قرآن او سنت عمل کولو توفیق راکړه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر